کدم منی او کنی منی دا یاد ساته خو په ځان باندې دا یو تجربه لازمي وکا کدم منی او کنی منی په ځان صرف دا یو د انزایټي او د ډیپریشن والا هغه مریضان چې کوم د کلونو راهیسه بیماران دي او کلونو راهیسه په دې یره کې دي چې اوس ګاډه اکسیډنټ کوم اوس مړ کېږم اوس روټۍ نشم خوړلی کور نه بهر که وځم مرمه نو دا قسمه سوچونه راځي وسوسې ذهن کې قسمه اشکالات راځي واورئ دغه مریضان په ځان باندې د ګولو د دوایانو په کلونو دي تجربې وکړي عارضي فایده ورسره تر څه یو وخته پورې وشي بیا به ورته هغه د ګولو پاور سیوا کې نو الله به کنټرول کېږي ورنه بیا اخره کې هغه ګوله هم کار پرېږدي دغه مریضان یاد ساتئ که چېرته بیا هم دا غواړي چې مثلا آیا زموږ څه روحاني مسله شته او که نشته که دم مني او که نی مني دا یاد ساته خو په ځان باندې دا یو تجربه لازمي وکړه که دم مني او که نی مني په ځان صرف دا یو تجربه وکړه د خپل ځان سره دا احسان وکړه که د دغه ګولو نه خلاصېدل غواړي د ډېر ډیپریشن نه وتل غواړي تجربه ما مخکې هم ښودلې وه آیت الکرسي ووایه او څو پیرې ووایه 21 پیرې آیت الکرسي ووایه اخرنۍ صورت قل اعوذ برب الفلق دا 21 پیرې ووایه یا 11 پیرې ووایه قل اعوذ برب الناس 21 یا 11 پیرې دا په یو ګیلاس اوبو باندې دم که دغه اوبو څکه که په دغه اوبو سره په تا باندې څه کیفیات ظاهریږي هغه کیفیات یا ما ته بیان کا او یا فورا زما ځای ته ځان را ورسوه که چېرته تا باندې الټۍ لګېدې ستا بدن باندې ګرمایش راتلو تا باندې سر چکر راتلو په سر درد راتلو زړه خرابېدلو او غبراهټ د باندې ډایرکټ شروع شو یا داسې نور قسمه مسایل د باندې پیدا شو نو فورا زما پته یاد ساته راشه انشاءالله الله شفا ورکوونکی دی په ګولو دې په کلونو علاجونه وکړه راشه نن د دم دا فایده هم ووینه چې څومره فیصده انسان ښه کېږي زړه به نه تنګې که ته د هر لیول انساني زړه به نه تنګې که مخکې کاروباري وي که نه یو عام سړی وي بیا هم راشه انشاءالله توکل په الله کا الله مهربانه باچا دی مهربانه ذات دی شفا د هغه په لاس کې ده اکوړه خټک ضلع نوشهره اکوړه خټک کې بیا محله شاکرآباد کې به تپوسو کې د مولانا شیر علي شاه صاحب دی محله کې زپاتې کېږم ګلی مولانا شیر علي شاه صاحب باندې دا ګلی مشهوره ده دې ګلی ته به راشي دلته به تپوسو کې مفتي عادل باز تپوس به وکړي زموږ ځای ته به راشي انشاءالله زه به درته دم وکړم د انتظار دپاره د اوس نه معذرت بعضې وخت کې مریضان زیات وي انتظار وشي یو نیم ملګري باندې نو په دې باندې به خفه کېږو نه ځکه زه هر چاته ډېر ټیم ورکوم کافي ټیم ورته ورکوم د دم نه ځان نه خلاصوم او خواري او محنت ورسره ډېر کوم نو انتظار کې به زړه نه تنګوئ هسې یو ورځ وي دا په کلونو په هسپتالونو کې انتظار وشي که دا یو ورځ دلته وشي نو انشاءالله زه فکر